على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. باب استحباب القدوم على أهله نهارا وكراهته في الليل لغير حاجة. ترمینو دا وخت ډیر زر تیریږي، د مرګونی هیڅ پته نه لګیږي، د 15 منټه 2 منټه درسي او په مینو په شوق باندې کېناستل دي د پکار دي. والله دا هر ورځ زمونږ استادو د نیکو اعمالو هغه میټرو کې او د نیکو اعمالو په عملنامه کې الله تعالی زمونږ استادو درسونه لیکي او د څه وخت روانه به دي ارمان کوو. دا مرزونه انتهایی زیات شوي دي، به حد زیات شوي دي، هیڅ پته صحیح ته نه لګیږي. یو بیماری انسان ته لګیږي او دا سبب دی جوړ شي انسان یې د منځه لاړ شي. نه په ځوانۍ اعتماد شته دی او نه په دغه شان ته په صحت اعتماد شته دی، نه په قوت او طاقت او نه په مال باندې. 2 منټه 8 منټه درس او دا غنیمت وګڼي، دا 15 منټه 2 منټه 8 منټه الله باور کې چې ستا په سریر ساعت په غنټو کې بهترین وخت هم دادي، بهترین ساعت هم دادي. موږ دونه داس نه کوو چې موږ خپل تقریر باندې پوښ کو لګي شو تاسو هم بوج کو ځان هم بوج کو. نه 10 منټه 8 منټه دا ستاسو ذهن یو تفریح ده، دا ستاسو ذهن یو تنشیط دی. او زه قسم کوم چې د ډیرو مسلو تاسو نه پیګ زه په خپل نه پوهیږم، ډیرو مسلو باندې یې زده کوم. نو تاسو ځان نه سي پوهه خلک جوړ کې کندي، زمونږ د خلکو دا کار دی چې دین به مو بیانې، مفتی به بیانې او قدر به مو سر نه، عزت به مو سر نه. نو تاسو چې د الله دین قدر نشته تم په الله باندې بي عزت ته هم د الله په وړاندې والله که څه قدر مند کی من چې عزت من کیږو د الله په وړاندې باندې موږ دین باندې عزت من کیږو. چې دین من کې نه ګوره موږ ډیر زیات بدترین خلک کی. زمونږ استاد پاتیو کالو په سالو 15 کال ایته کې زمونږ استاد مون ټیک نه دی او کوی وجه دغه شان د یو کس راویني سم چې ستا مون غلط ته، ستا مون غلط ته. نو دا موږ له خوند راکې چې په سپینه ګیره باندې او دغه شان د 500 کال په عمر باندې تا راویني سم مون د غتا دی عمل دغه شان زمونږ استاد ګډ وډ دی. دا موږ په اقل 15 وخت جمع سره موږ تاسو مونږونه کوم به مونږونه خطا دي. اور یو کچ مونږ ګورو بس راشي والله کبه دې تخراشي چې سره جمع ودرېږي راشي او حاضر شي به ډایرکټ منډه وي اخلاص آغاز کار تم نه ساريږي. تب الله له سوړي، تب دا دکانداري وړي، تب دا بچي وړي. لګ د الله نه ویره پکار ده. والله دا ډونه تک شوي دي، ځان د زړه د کله دغه نرمېدو غم وکړه. والله چې د جمعې خطبه زموږ استاد شروع بس اخره کې را روان داسې ایمان دی په دې ایمان والله کې ته جنت تلاړ شي. نو لږ سوچ پکار دی، لږ ځان سره دغه شان فکر پکار دی. 2 منټه درس والله العظیم د الله په ذات موږ دې خوشحالي کوم ته ډیر خلک کې موږ درس کوو. کته کې نه دا درس موږ کوو، کدا جمعات نه کنه بل جمعات کې موږ درس کوو، که جمعات نه کنه نو بنور ځای کې موږ درسونه کوو. خپل خزه بچي به کنه واغې ته کوو. خو ان شاء الله زموږ د عهد چې موږ درس نه پرو دعوت ان شاء الله موږ نه پرو. الله دې موږ توفیق راکړي. خبره بزان سخت ملګوي لکه موږ چې دا ژوند زموږ سره قیمتي شي. یو سلو شپږ او یو نمبر بابو دې ته موږ تاسو رسیدلو. باب د په اړه دی کې چې دا مستحب عمل دی، غوړ عمل دی او سنت طریقه ده چې وسړی د مسافرین خپل کور ته د ورځې راشي او دینه منه راغله چې سړی بغیر د ضرورت نه د شپې دغه شانته د مسافرین کور ته راشي. دا اوسونه مهمه مسله ده. یعنی دا غوړه مستحب او سنت عمل دی چې سړی د ورځې کور ته راشي او دینه منع حدیثو کې راغله چې سړی شپې را روان، 12 بجې را روان، 2 بجې را رواني، کور والای ودی او دار مسافرین را رواني. اول نمبر حدیث ہے وعن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جابر زمون روایت ته چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا اطال احدکم الغیبه، کله چې بتاسو کې یو کس هغه سفر وګد کی د کورنا لګ ډیر وخت دغه شان ته غیر حاضر شي او سفر وګد شي، غیبه مراد دغه شان سفر مراد دی. فلا يطرقن اهله ليلا، نو دا خپل کور ته د شپې ناراضي، خپل کور ته د شپې ناراضي. بل روایت کې دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى ان يطرق الرجل اهله ليلا، یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی دا چې یو سړی د شپې دغه شان د خپل سفر نه د شپې خپل کور ته راشي. ان الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړی دا. او روایت امام مسلم کې راځي نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم ان يطرق الرجل اهله ليلا،
یقینا رسول الله منع کړی دا چې یو سړی د شپې خپل کور ته راشي خپل کور والا ته یتخونهم او دا سړی د خپل کور والا چې کوي دا هغه خیانت دغه شانته دا غي په تلاش کوي چې زما دا کور والا څنګه دا څنګه نه ده او دا هغه پټ رازونو په تلاش کوي چې زما د دې کور والا زما معلومه کوم صبر کو د شپې دا ټیم چرته یا دا ټیم چرته نه صاحب په ورشمه چې معلومه کوم او یلتمسوا عثراتهم یا د خپل کور والا څه کوي دا هغه نقصانات په پلټنه کوي چې سبا کوز دا وګورم دا شي کوي دا شي کوي نو دام حدیث کې من راغله بل حديث وعن انس رضي الله عنه قال انس هنا رويت داوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك اهله ليلا رسول الله صلی الله مبارک دغه شانته عدد دا او چې هغه خپل کور ته د شپې نه راتلو سفر نه وکانه یاتیهم غدوه و رسول الله چې هغه خپل کور ته راتو دغه شانته د ورځې په اول کې غدوه ویل کیږي دغه شانته د ورځې اول د سحر نه واله تر د غرمې ټیم زواله پورې ته غدوه ویل کیږي یا به دې ټیم کې راتو د الله پیغمبر او عشیه یا به د الله پیغمبر سم دغه شانته د عشیه ویل کیږي د زوال نه واله تر د لمر وروتلو پورې ټیم یا به د الله پیغمبر په دې ټیم کې خپل کور ته راتو یا دې حدیثونو مطلب دا دی چې یو خدا چې حدیث کې اطوال علی احدهم الغیبه ذکر شو یو سفر لند سفر چې کور نه سړی وځي بازار تلاړ شي یا پل څوکۍ ته راشي یا د یو ورځ د پاره چرته لاړ شي دوه ورځ د پاره چرته لاړ شي او کور والا ته پته چې زما د خاوند دی یو ورځ د پاره لاړو یا دوه ورځ د پاره لاړو نو کله بدل کې د کور والا خبر نه کې پر اتګ باندې کوم نقصان حرج دانشته دي یو سفر دی چې هغه د شان سره وګ د شان د سفرو کې د کور نډیر وخت د شان د غیر حاضر شو دا غي ځان چې راځون د ممانعت هغه ته واقع دي هدي حدیثونه یو مطلب دا دی چې یو پیدا به کېدا دا چې النهي عن التجسس على الاهل وعدم الدخول عليهم ليلا بعد الرجوع من السفر اوله پیدا به کېدا دا چې خاوند د پاره د دینه من راغله چې د خپل کور والا هغه تجسس کوي دا غي خیانتون ته ګوري دا غي پلټنه کوي د کور والا کې ناسترو تم ګوري د کور والا ودرېدل تم ګوري د کور والا دا شانت هغه ځنې سړی کنه بيخي څه شکی په خپل کور والا باندې دا د خاوند او د خځه تعلقات خرابېږي په دې باندې چې خاوند دغه شانت من راغلی چې خاوند هغه د خپل کور والا ارڅ ته متوجي هغه کینی مرته ګوري هغه پاچی کې مرته ګوري هغه حرکات تم ګوري هغه سکنات تم ګوري اوس دا ګوري چې زما د کور والا کې یو خور اوځي زه به شروع وکم دین حدیث کې من راغلی مثلا مخکې حدیث کې تیر شو دی و مسلم کې سره دغه نه من راغلی او دینه من راغلی چې سره دغه شان سفر باندې لاړ شي او کور ته راځي د کور والا نه خبري او دغه شان دی د شپې را رواني کور والا د شپې راځي او دویمه فائدہ به کې دا ده چې دغه شان د خاوند او خځه دا پکار دي چې هغه په خپل منځونو کې داسې ژوندۍ جوړه کړي چې په هغه باندې هغه دوړ محبت سیوا کیږي هغه دوړ مين اور باندې سیوا کیږي داسې خځه هم پکار دي چې کارونه کې چې هغه دغه شان ته هغه د خاوند سره تعلقات خرابېږي او خاوند هم پکار دي چې دغه شان د خځه د شي اسبابونو کار واخلي چې د خاوند او د خځه جون څومره خکېدل چې ګور الله پیغمبر ته وی چې تاسو د شپې دغه شان ته مرز د ورځې راشه وجه صدا وجه دا چې تبر سفر نه راغلي د کور والا دغه شان تاغه سوچونو فکرونو کې به د محبت به دغه محبت به راغلي او ته دغه شان نه ته پاغه باندې راشه هغه به حالت کې تیویر چې هغه حالت به بد غني هغه چې د ورځې تراشي نو هغه من ته خبر شي هغه خبر شي چې ما خاون کور تراغه د ورځې او هغه دغه شان دغه بستاره پار ځان برابر کی هغه بستاره پار ځان ډولي کی هغه بستاره پار ځان دغه شان سنگار کی یو خو ته مسافرې معنی وتلې او بل دغه شان د کور تر هغه به ته خيستوین دغه شان ستا محبت به د خاوه خيسه نورم زیات شي هغه تعلقات د خاوند او خځه به خراب نشي او کتر هغه شان د ناڅه به د شپې را شاګری په کم حالت کې وي او دغه شان کارونه به کړی هغه بستړي شي وي هغه به خیرنی هغه به ځان ته فکر نه جوړ شي بني او تر سفر نه روان دی هغه د ستار رغبتم سیوا شي ودی حالت کې جوی نشته به به دغه شان د خاو کې دي د طلاق سبب وګرځي هغه تعلقات د خاوند او خځه خراب شي نو ځکه موږ تاسو شرط دا وی چې ګورئ تاسو سفر نه راځي د ورځې راشي چې د خځه په تابانه خبر شي او هغه ستاره پر ځان ډولي کې ستاره پر ځان سنگار کی په دې باندې دغه شان د خاوند او خځه محبت زیاتېږي او درېمه فائدہ به کې دا چې التحريض على ترك التعرض لما يوجب سوء الظن
خاوند او خزر په کار دغه شانته چې هغه په خپل منځونو کې هغه څه چې یو بل باندې بدګماني واقع کیږي یو بل دغه شانته ګمان په یو بل باندې خرابوي نو خزر هم دا په کار دی او د خاوند هم دا په کار دی چې دغه شانت هغه شی نه ځان وساتي چې یو بل باندې ګمان هغه خرابېږي دغه ځکه چې په هغه من تعلقات د خزر خاوند داسې کې دا خرابېږي نو درې فائدې شی یو فائدہ دا چې زموږ استاد پښتون کې دا مسله ډیره زیاته ده چې ګوره خزر هم دا په کار دی او خاوند هم دا په کار دی چې یو بل تلاش پسې ورپسې نشي چې یو بل دغه شانت دغه جاسوسي کوي او یو بل د حالات د شي جاسوسي کوي چې دغه شانت هغه د خاوند او خزر ژوندۍ ور باندې خرابېږي ځکه اکثر د خدم کې شي چې دا خاوند ما پسې شوی دی دا ما به څه کوي نو به دې باندې دغه شانت هغه پړ کې ستاره لپاره کې نه راځي دغه شانت تعلقات ور باندې خرابېږي دا فائدہ دا شو چې دغه شانت د خاوند او د خزر په منځ کې هغه څه نه کار اخیستل پکار دي هغه اعمال کول پکار دي هغه څه کول پکار چې د خاوند او خزر دغه شان محبت دا ور ما سیوا کیږي ادره فائدہ را شو چې دغه شانت هغه څه نه ځان ساتل پکار دي چې هغه د یو بل ګمانونه دی یو بل دغه شانت یو بل په مخالفت باندې یو بل په مقابل کې ګمان خرابېږي او دغه شانت هغه ذهن خرابېږي دغه شانت ځان ساتل پکار دي دا بل باب دی باب ما یقول اذا رجع واذا راى بلدته باب د فواره دی کې چې کله یو سړی سفر نه راشي را واپس شي خپل د خار ویني خپل د کورونه ویني خپل خار ویني نو دا سړی به کومه دعا وي دغه یو حدیث ته انس هونه روایت دا وی چې اقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنا بظهر المدينه مونږ د الله پیغمبر سلام سره دغه شان ته وو کله چې ومنګه د یو ځای تر ورسېدلو چې مدینه ته مونږ نږدې شو امونګه د مدینه ولید خپل کورونه مونږ ولید قال الله پیغمبر به دا دعا ویله آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون ډیر اسانه دعا ده کله موږ تاسو راځو دا شان درې چې درې پول تر ورسیږي بل فرض خپل علاقه موږ تاسو وینو نو دا دعا به الله پیغمبر و چې آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون معنی دا چې آئبون چې موږ په خیر سره دا شان در خپل سفر نه را واپس شو تائبون الله تعالی موږ د ټول ګناهونو ته رجوع کوون کی توبه وستون کی عابدون الله تعالی موږ ستا عبادت کوون کی لربنا حامدون د خپل رب د پاره موږ حدود صفاتونه ویو فلم يزل يقول ذلك د الله پیغمبر به همیشه د دعا تکرار اور بار بار به ویلا حتی قدمنا المدینه ته چې موږ مدینه ته ورسېدو دعا کې یو خبره خدا شو چې دعا چې کله موږ تاسو یو سړی سفر نه واپس خپل کورونه علاقه ویری دا دعا به چې آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون یو ځل به نه وي تر دې پورې چې خپل کور ته ورسېږي دا دعا به څنګه بار بار به وي چې ستاسو راتګ د کور ته برکتی شي او ستاسو راتګ د شان د کور ته هغه د مینې محبت سبب وګرځي او الله تعالی ستاسو د راتګ خیر او برکت واچي وصلی الله علی نبینا محمد